وورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي يوم يقوم الناس لرب العالمين. دې آیت په تفسیر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیاو وی چې کله خلق ودرېږي رب العالمین ته نو يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه. چې کله په دوی کې څوک ودرېږي رب العالمین ته د قیامت په ورځ هغه په خپل خلو کې ولاړي او په دې خلو کې به دومره ډوب ولاړي چې د خله به غوګونو ته رسي. حدیث کې درځي چې الله به د قیامت په ورځ د انور رانږدې کی تر دې چې د یو میل په فاصله کې بشي. د یو میل په فاصله کې به دا نور شنو په خلکو باندې به ګرمي او سخت ډیره شي نو به د اعمالو مطابق به په خلکو باندې خوله راځي. خلو باز په هغه دي چې په سوري کې به ولاړ کم چې لکه د عرش په سوري کې به ولاړ یا نور دي او هغه چې دغوی په قسمت کې سورې نه هغوی به د اعمالو مطابق په خولو کې سي په خولو کې ډوبي بس به کې هغه دي چې خولې به د دوی غوګونو ته رسي. حدیث راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. قیامت په ورځ به په دې خلکو باندې یو ناشنا خوله راشي تر دې چې د یو کس خوله به دغه نه چې کومه روانه ده په ځمکه کې به او یا ګزه یا او یا سنګل خوره شي داسې خوله به ترې روانه ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم او باز خو به کې هغه چې دومره به پټ شوي په دې خولو کې چې دا خوله به د غوږونو ته او د خولې ته رسي. بعض روایتونو کې راځي چې ومنهم من يلجمه العرق الجاما بعض هغه دي چې هغه بالکل په دې خولو کې ډوبي د بعضو به د خوله د ګیټو پوري د بعضو د پړکي پوري بعضو د زنګنانو پوري بعضو د بډې پوري بعضو د نامه پوري اعمال مطابق خبرې دي. رب العالمین دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي.